خوارې مې راوړې د سهار راسې و تا ته ناستې ته بیا منډه ویل ها وروره راسې دغه یوه دانه پاتې ده نه مې دانه ده قسمت خواره مې وړي واه دا موږ دې زموږ خو دې کار راوچلم خدای دې څنګه نو دا په 15,000 روپۍ دي کاکا راسې وروره دغه یوه دانه پاتې ده ښایسته دانه پاتې ده وروره سلام علیکم وعلیکم سلام ای ته په خیر ته کړه څنګه یې سره ورلاشي ته څنګه شکر دې د الله فضل دی چیرې یې ظالم خو کسر مې نه لیدلی دا چیرې یې خو هغه ورځ په تاڼه کې نه و ناسته یا د سګرېټو پخلا نیولې وې یا د پکوړه پخلا کې نیولې والله اګر مې اګر سره یې نور ته څنګه د الله فضل دی ښه یې شکر 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 د چا هغه چې بیا راپورته کړی پورته کړی مې نه ده یاره خپله وزه مې ده کور ته مې ساتلې وله نن بې خرڅه شوم سړی راځه خرڅه بېخي خرڅ نشته وای وای کور ته ستاسو که چرګې نه سمه زه بیا د کومه خوا راغلم د چرګې که نه زه خو ډېر دوې درې نورې اوس هم لرم د کور د مامتې خوا ته مې تړلي دي شناخته معلومیږي نو څنګه نه ده شناخته یاره خو دا به زموږ کره ګرځېده ته به رالې ورته کتل به دي هغه دا نه ده اکشنۍ چې لویه شو خدای مې د غاړې نه بندوي مامدو اکا سار په ګلۍ کې ګرځېدی وله زما بزه ورکه ده مامدو اکا وه چیرې و مامدو اکا په ګلۍ کې ګرځېدی دلته خو به نه وي را روان ومه دغسې و را روان خو نه و را روان دی غږ مه لرې خانه کې خراب بس ته داسې وکړه ونیسه په ګنج کې وګرځه که چیرې و ګراک مراک پیدا کړي ستا به هم خرڅ برابر شي زموږ به هم ګزاره وشي ورشه ظالمه دغه دی خو دغسې وه پټاکۍ سره ولاړې ارامو ته دې بیا ورځه ورکړه موږ خو لکه د واګې لرګې دا ډول یاره درتا خو دا زما وزه چاغه ده ته ورشه ځه ګراک پیدا کړه ګراک ستا به هم کار وچلېږي ډوډۍ اوسه سلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مه سې خیر اوسه ته ستړي مه سې دا دې په څو بیه کړې ده پهلوانه دا په یوه خبره درته وکړم که ډېرې یوه خبره او که ډېرې م د وسه نه کېږي بس چې یوه خبره سو ستا دپاره 15,000 روپۍ ففی 15,000 روپۍ څه کنه مې دونې وغورځېدې خو سړی وایي 15 لکه مې درته وویل په 15,000 اوس هم ارزانه ده خو دا اوس په ګنج کې را تېرېدله مه تر دې غټه او چاغه بزه په 4,000 روپۍ راکول یاره عجبه ساده سړی هغه دې نه دي اورېدلي وایي غټ ته یې مه ګوره ایمان ته یې ګوره ته راسه یې وارې وګوره وزه نیکه دا تر هغه زیاته خوښه کوي هغه پلاستیکو کاغذ ور باندې خوري زورور هغه ورځ پر لارې را تېرېدلم یوه بزې ټوخول که دا ټوخ وږېږي یو دا قسم بوتل یې د خولې راوتې پر دغه جګرې مې نښتې دي ما چولې میزایل را باندې ونیسه نه ګوره دغه د اوس مو پلستر لګولی دا خو زموږ د خپل د کور څه دی زما غټ باغ دی پر 2 کړ مځکه مې خالي د دې دپاره خصیم شپېشتې کرلي دي د اوبو پر ځای هغه واکه هغه منډر واټر دی که څه بلا دی هغه باندې څه میډیکل والا موږ په خپله ولاکه چیل دي خپله خړې اوبه چښو دې ته منټر واټر ورکوو دا خو ګوډه ګوډه خو به نه وي پهلوانه کاکا ویې ګوره بلکل داسې دا نه ده ته پورته کړه یو من خوښه کوي یار وایم که ته دې څه کوې خو دا پرون مې په ګنج کې یوه بزه رانیوله ول 50 کیلو غوښه کوي ښه نو ته وا 2 کیلو غوښه بې کړي 2 کیلو غوښه بې کړي وایم 25 کیلو یې غوښه وکړله او 15 کیلو یې دا دونه خښتې پسې تړلي وې خښتې پسې تړلي وې توبه توبه دا بیا څنګه انسانان دي چې تر پښې لاندې تر پسه لاندې لا ډبرې تړلي وې یا وروره دا عجبه خلک دي نه د مخلوقه بیریږي نه د خدایه بیریږي نه د قبر د عذابه بیریږي توبه 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 په قبر کې وایي داسې لړمان دي هر لړم یې دی دي لکه دا ستا سر ماخو خو لا پرېږده ماران خو وایي دی ماران دي خاص لکه کنداري چمبرخیال یاره سترګې نه مار ونیسوم بس سمه خبره یې وکړه وروره پهلوانه بس سمه خبرې وکړه چې خرڅې خو دا دی ما مور ناجوړه ده
کني والله که مې خرڅه کړې وای بس مجبور یم چې پیسې نه لرم چې په ما دونه ګرانه دي کنې والله که مې په 50,000 درکړې وه خو دونه راباندې ګرانه ده دونه راباندې ګرانه ده ته وایې څونه به راباندې ګرانه نو څومره به در باندې ګرانه دونه دونه یعنې ولې به راباندې ګرانه وي ولې به در باندې ګرانه وي په دې وجه چې د دې غوږونه زما واناته شوي دي راباندې ګرانه ده حلوانه سمه خبرې وکړه به در سره نیسم مې کور دپاره بس سمه خبره خو ما درته وکړله نو وروره ته څه وایې ستا څه خوښه ده بس زیات 2,500 روپۍ در کوم که دې خوښه دا ده 2,500 هو 2,500 خو ولاګه نن سبا چرګې پیدا کېږي بس کې 2,500 کې په 2,500 روپۍ ورې که نه غواړم بس درته ولاړم یا بابا په 2,500 نه خرڅو ځه دی وکړه ته راسه چیرې ځې وروره سودا کوې که څه مسخرې دي راخیستې دي بس دی وکړه 3,500 روپۍ راکړه یا بس اخري خبره 2,000 روپۍ در کوم 200 نو ناجایزه ده بس 3,300 روپۍ راکړه